सबा कली पकली खबर उस जमून की लैला कली पकली मजनू नाच मशहूर कमाऊं ता कली पकली खबर उस जमून की लैला कली पकली। अस्सलाम वालेकुम। दा ژوندون دی عجیبه سلسله خدایا ته خبر یې هم په دې مسله خدایا زه غاورو ته مغرور په زر کرتا مات مې مکړې دا غرور تر تله خدایا د منفي او د مثبت د تصادم نه تا چینه د ژوند جاري ساتله خدایا معرفت د خوددارۍ نه پیدا کیږي ما خوددار لرې هم داسې خپله خدایا خیبر روغه د خپل نفس سره غوښتله روغه نفس را سره نه منله خدایا اباسین یوسفزی تاسو ټولو ته هرکلی وایي زمونږه دا خپرونه ده د دې نامه ده کلي په کلي مونږ به کلو ته ځو د کلو د ادیبانو شاعرانو فنکارانو او د هغې د هوښیارانو سره به ملاقاتونه کوو زمونږه نننی پړاو د ارباب لنډۍ په کلي کې دی مونږه د بختور بابا محله کې په فتح خان خیل کې د صاحب الله حاجي صاحب په حجره کې دا وخت ناست یو ډېر ښایسته ښایسته خلک راټول دي ښکلي ښکلي ماشومان هم شته بوډاګان هم شته ځوانان هم شته د هغوی سره خبرې اترې کوو خو د ټولو نه اول راځئ چې د ارباب لنډۍ د کلي د کیمرې په سترګه یوه ننداره وکړو. ارباب لنډۍ د دربو خو تاسو ته معلومه ده پېښور نه تقریبا 1 کیلومیټر 1.5 کیلومیټر مونږ نه صدر دی دا ښار دی دا لنډۍ چې کومه ده دا د دریو کلو ترمنځ ده یو دی بادر کلی یو دی کوټلی هغه دې خوا ته چې ځئ نو دې خوا ماشوخیل او دغه دي نو دې دریو کلو کې ډېر لوی لوی شاعران تېر شوي دي رحمان بابا په بادر کلي کې او معزالله خان تېر شوی دی په کوټلي کې حمید بابا تېر شوی دی په ماشوګه کې دا درې شاعران دلته تېر شوي دي. ارباب لنډۍ تاسو ولیده هیله ده چې ستاسو به خوښه شوي ځکه چې ارباب لنډۍ یو ډېر پخوانی کلی دی او ډېر ژوندی کلی دی د پېښور ښار سره تړلی دی او د دې کلي ډېر تاریخ دی د دې کلي ادبي د دې کلي سیاسي د دې کلي سماجي ډېر غټ غټ شخصیتونه تېر شوي دي دا وخت ما سره د دغه کلي یو استوګن او یو ښایسته شاعر ښاغلی عصمت سورانۍ په خوا کې ناست دی د هغې نه پوښتنه کوو چې په دې کلي کې کوم داسې ادبي شخصیتونه تېر شوي چې د هغې په هکله لنډ شان معلومات راکړي. بصیر صاحب د ارباب لنډۍ د ادبي تاریخ په هکله به زه دومره ووایم چې دا کلی څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وفرمایل چې دا یو سیاسي توګه باندې او په تاریخي او په سماجي توګه او په ادبي لحاظ سره یو خپل نوم لري دې ډېر نوموړي شخصیات زیږولي دي د ادب په حواله باندې چې په هغې کې ړومبی شاعر چې کوم د شعر او شاعرۍ سره تعلق او علاقه لرله نو هغه ارباب عبدالصمد خان دی. عبدالصمد خان چې د ارباب عبدالودود خان پلار وي هغه ړومبی شاعر دی د دې کلي او دویم چې کوم دی قاضي عطاالله دی قاضي عطاالله خان چې د پښتنو تاریخ یې لیکلی دی جي او تاریخدان دی جي او 3 کتابونه یې لیکلي دي جي د هغې نه وروستو که موږ وګورو بیا په دې کې ارباب هدایت الله خان دی چې د آزاد نظم
ړومبی شاعر چې کوم دی ټولو محققینو په دې اتفاق دی چې هغه زموږ د پښتو ژبې د آزاد نظم ړومبی شاعر دی. نو د هغه تعلق هم دې کلي سره دی. دغسې بیا ارباب رشید احمد خان چې د افسانو په حواله سره او په خاص توګه د لنډې افسانې په حواله باندې د هغې یو نوم دی، یو مقام دی، د هغې تعلق هم دې کلي سره دی. ریډیو پاکستان کې سټیشن ډایرکټر پاتې شوی جي. دغسې چې کوم دی بیا موږ راځو چشتي شهزاد ګل صاحب جي. دا زموږ د دې ګران ملګري شاعر ادیب او د خورشید احمدزی صاحب نیکو جي چې د دې خپل یو کتاب هم دی ترتیب شوی دی خو چاپ شوی لا نه دی. نو دغه شاعرانو بیا د دې نه علاوه هم ډېر داسې شاعران دي خو که موږ د هغې ذکر کوو نو وخت دغه کېږي چې ما 28 شاعران ثابت کړي دي. نو زه به راشم اخري دغه لا چې په دې کې بیا پروفیسر داورخان داود صاحب غوندې اصلي چې کومه ده هغې چې کوم خدمات دي تقریبا 1 پورې هغې کتابونه په ژوندو کې چې هغې موجود دي. دغسې جي بل موږ سره د پښتو د مزاحیه شاعر یو ډېر لوی نوم داد محمد دلسوز صاحب چې هغه ماشاءالله هغې نن موږ سره موجود دي په دې پروګرام کې. دغسې بیا ورپسې موږ د لنډی خلیل ذکر کولی شو، خلیل الرحمن خلیل، اطلس ګل اطلس دی جي، بیا خورشید احمد صاحب د نن سبا د نوي ستوري چې کم دی نو دغه چې کم دی نو دغه شاعران ادیبان دي دغه سره علاقه لري او خپل د پښتو ژبې خدمت چې کم دی نو هغې ته املا تړلې ده. راځو یو بل داسې شاعر ملګري ته چې هغه موږ ته د لنډۍ کلي داسې لنډ غوندې تاریخ بیان کړي چې دې کلي ته لنډۍ ولې وایي او د کله نه دا کلی آباد دی. نو راځئ چې د ښاغلي خورشید احمدزي صاحب سره خبرې اترې وکړو. ډېره زیاته مننه وسیم صاحب ستاسو د راتګ چې زموږ کلي ته راغئ او زموږ د کلي ستاینه او زموږ د اجرې هغه نظام بیا تاسو بحال کو. ډېره زیاته مننه. د ارباب لنډۍ په هکله به زه دا ووایم چې وسیم صاحب دې نه وړاندې یعنې څه ټایم چې ارباب لنډۍ زما په خیال کال 1960 راسي ارباب لنډۍ شوې ده. دې نه وړاندې به یې دې ته لنډي یرغجو ویله، خو په کاغذونو کې اوس هم په پټوارخانه کې یا تحصیل کې که تاسو وګورئ نو لنډي یرغجو یادېږي. د لنډي مطلب دی یعنې لنډۍ وړې ته وایي او یرغجو یرغه مطلب دی کږه وږه او جو یعنې وله ده. نو کږه وږه ولې پکې تللي دي یو وله وه جي مشهوره دلته خانجو به ورته ویله او هغلته به پخوا زمونږ د زنانه و ماشومانو به ګودرو اوبه به یې راوړې تېنه نو هغې کې به دا خانجو نو هغې نه بیا یرغجو دې نه خانجو دا جوړه شوې ده. نو دلته به اوبه داسې په دې کږه وږه وله وه اوبه پکې په مستۍ روانې وي. زمونږ کلي یو ډېر ښکلی تاریخي کلی دی، ډېر زیات تاریخ په دې کې موجود دی، ډېر لوی لوی هستیانې دې کې اوسېږي تېرې شوي دي. او زه خو دا ویم چې څنګه پښتونخوا کې پېښور ته څوک راشي او بیا د پېښور نه زړه نه کېږي، زمونږ د هرې ضلعې نه چې راشي دلته اوسېږي پېښور نه زړه نه کېږي. نو زمونږ کلي ته هم چې څوک راغلي دي په پېښور کې نو بیا دې ځای نه واپس نه ځي، ځکه چې زمونږ د الله فضل دی خلک میلمه دوسته دي. خبرې اوس زمونږ کېږي لیلا کلي په کلي، لیلا کلي په کلي. ګرانو کتونکو مخکې ګام اخلو او زو د ښاغلي مدد خان مدد خواله چې موږ ته په ترنم کې یو کلام واورئ. تا به ویل ما به منل هغه دې یاد شي که نه، تا به ویل ما به منل هغه دې یاد شي که نه، ستا هر سهره څه به مې وړل هغه دې یاد شي که نه، ستا هر سهره څه به مې وړل هغه دې یاد شي که نه. او هغه د لویه دیرې د صوابیرې لاندې، هغه د لویه دیرې د صوابیرې لاندې چې په ټالونو مو ځنګل هغه دې یاد شي که نه، چې په ټالونو مو ځنګل هغه دې یاد شي که نه، ستا هر سهره څه به مې وړل هغه دې یاد شي که نه، تا به ویل ما به منل هغه دې یاد شي که نه، ستا هر سهره څه به مې وړل هغه دې یاد شي که نه. او هغه په تکاڼه غرمه کې د اوبو په بانه، هغه په تکاڼه غرمه کې د اوبو په بانه پړ دیدنونه چې کېدل هغه دې یاد شي که نه،
پړدیدنونه چې کېدل هغه دې یاد شي که نه ستا هر سهره سبه مې وړل هغه دې یاد شي که نه تا به ویل ما به منل هغه دې یاد شي که نه ستا هر سهره سبه مې وړل هغه دې یاد شي که نه او هغه د کور د باغچې د کلمې شاتو ته هغه د کور د باغچې د کلمې شاتو ته چې مې توتان درته سنډل هغه دې یاد شي که نه چې مې توتان درته سنډل هغه دې یاد شي که نه ستا هر سهره سبه مې وړل هغه دې یاد شي که نه ستا هر سهره سبه مې وړل هغه دې یاد شي که نه ته چې آینه کې ځان ته وګورې ستا غوندې یو شی به تا ته وګوري وخت شوی دی د ټوکو ټقالو او زموږ سره ډېر نوموړی مزاح نګار ناست دی نو راځئ چې د ښاغلي داد محمد دلسوز نه مزاحیه کلامونه واورو چې په تا پسې ګرځېږي خامخا نو سپلی خو به یې شلېږي خامخا کار څومره خپل اشنا ته ورخوږېږم خو پیروی دی روانېږي خامخا او د رقیب په خوا کې خاندې خوشحالېږي ولې ما ته راسره کېږي خامخا چې زما د زړګي کوره دی وران کړی د هغو کور به ورانېږي خامخا او چې زما سره پې مخې په لار ویني نو رقیبان خو به پسخېږي خامخا خنجي ته وایم که نه چې زما سره پې مخې په لار ویني رقیبان خو به پسخېږي خامخا که هر څو د اشنا اخلم بلاګانې خو زما سره ورانېږي خامخا او په وعدو چې څوک باور کوي د ښکلو نو انتظار کې به زړېږي خامخا او شعر دی عباسین صاحب نوراني صاحب هم ناستی نو دواړه خپې به په رقیب باندې کم ماتې چې په دې کوڅه تېرېږي خامخا دواړه خپې به په رقیب باندې کم ماتې چې په دې کوڅه تېرېږي خامخا او شعر دی چې بوچی د سرمایې وله ټک ورکړي خورشید صاحب نو داسې خلک خو پړسېږي خامخا چې موچی د سرمایې وله ټک ورکړي داسې خلک خو پړسېږي خامخا او شعر دی چې د رقیب د دړکو نه نه ویرېږم نه ورېږي چې ورېږي خامخا د لرګي کټوۍ کې شی کله پخېږي د لرګي کټوۍ کې شی کله پخېږي نه پخېږي د لرګي کټوۍ کې شی دلسوز صاحب ښایسته کلامونه تاسو ته وړاندې کړه مخ په وړاندې ځو او ځو ښاغلي خلیل الرحمن خلیل ته چې موږ ته څه د نصیحت څه د پوهې خبرې وکړي په خپله شاعرۍ کې ځو ښاغلي خلیل الرحمن خلیل صاحب ته چې ژوند تیر کړي صداقت او شرافت کې بریالی به اوسي تل په محبت کې او چې دا ښکلي ښکلي خلک ترې راته ووي ته به وایې چې څوک ناست دی په جنت کې او چې کړي رحم په عجزو مظلومانو اس کې سترګې به ولاړ وي په قیامت کې او بې د مینې به نور هر څه پاتې کېږي هېڅ قرار او سکون نه وي په دولت کې او لري زړه کې د عجز غریب چې مینه دا منې به برکت وي حرکت کې د دې غزل مطلب چې د لنډای خلیله دغه خلک څوک دي دا چې زهر راکوي راله شربت کې زمونږ کوربه ښاغلی صاحب الله حاجي صاحب زموږ سره په حجره کې موجود دی زموږ د ټولو میلمنو خدمت هم کوي لګیا دی او ګورو چې هغوی په نن ورځ باندې څه تاثرات وړاندې کوي په اخر کې زه د پاکستان ټلویزیون شکریا ادا کوم چې هغوی زموږ د غریب خانې ته عباسین صاحب او د هغوی دا ټیم راوستلو او موږ ته ډېرې ښې ښې خبرې مو کړي خبرې اوس زموږ کېږي لیلا کلي پکلي لیلا کلي پکلي ګرانو کتونکو نن مونږه په ارباب لنډۍ کې ورځ تېره کړه تاسو وکتل چې څومره ښایسته ښایسته خبرې اترې مو اورېدې شعرونه مو اورېدل مشران وایي چې کله د مطلب په باب خبرې پای ته ورسي نو بیا ټنګ ټکور پیل کیږي ټنګ ټکور لوري ته ځو خو ټنګ ټکور لوري ته د تلو نه وړاندې یو ضروري خبره او هغه دا ده چې مونږ به ستاسو کلي ته هم راځو
تاسو خپل فنکاران، خپل شاعران، خپل بچي، خپل ځوانان، خپل مشران تیار ساتئ. مونږ به راځو ستاسو حجرو ته هم او هلته کې به ستاسو دا خپرونه مونږه ریکارډ کوو. دا وخت مونږ ځو ټنګ ټکور لوري ته. زمونږ سره ناست دی قاضي همایون پرباب، سندرغاړی دی اسد خان او مبین خان ورسره په منګي دی. نو ګورو چې نن د ارباب لنډۍ دا شاه زلمي څنګه ټنګ ټکور وړاندې کوي. چې زړه در سره مې وي د یارانو خپل بین کې په دولت او په زارانو په بدره پسې ملک ځان کلندر کو ماشو کې د چا موندلې بې خوارانو چې سوار د بلتان ورپسې ګرځي پری بن دی اشکان په قرارانو د جانان په در کې پروتو څه خسراونو راشه پرې د کاروبار د دنیا ګینو ته چې وخاندې موسکی شي الله مې د پسر لشي